د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي څوارلسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى. اما بعد، هجرت لویه قربانی ده. هجرت او جهاد نبوي منهج او د صحابه کرامو رضی الله عنهم تګلاره ده. هجرت د دنیا په هر څه باندې لویه قربانی ده. دا د عقیده په بدل کې د تجارت کولو معنا لري او عقیده له اهل او مال څخه هم لوړه ده. هغه کسان چې د جهاد مبارکې خاورې ته هجرت کوي اعلان کوي چې عقیده مو له اهل او مال څخه ډېره ارزښتناکه ده او هغه شریعت چې موږ د هغه لپاره ژوند کوو له هر هغه قیمتي شي څخه چې د ځمکې پر مخ شته لوړ او قیمتي دی. هجرت اعلان دی چې د عقیدې نسب له کورني نسب څخه ډېر لوی دی. دا اعلان دی چې د جن نسب د خپلوانو له نسبي اړیکو څخه ډېر لوړ دی. دا اعلان دی چې هغه د عقیدې ورور چې د جن په لاره کې وي له هغه ورور څخه ډېر عزتمند دی چې زما له مور څخه ژغېدلی وي. هجرت د نوي پلار، مور او وروڼو غوره کول او د نوي کورنۍ انتخاب دی. هغه جماعت چې زه پکښې یم زما کورنۍ ده، د دوی مشر مې پلار دی او کوچنیان یې زما وروڼه دي. هجرت اعلان دی چې هغه ځمکه چې د الله تعالی دین پکښې نافظ وي له هغه ځایه ډېره لویه ده چې زه پکښې ژغېدلی یم. دا اعلان دی چې زموږ جنس، عقیده او دین دی. د تور او سپین، د سور او شین، د عربي او عجمي توپیرونه جواز نه لري ځکه توپیر یوازې د تقوا په اساس دی. هجرت اعلان دی چې زما دولت عقیده ده او هغه ځای چې د الله تعالی دین پکښې نافظیږي زما لپاره تر هغه ځای غوره دی. برعکس چېرته چې طاغوت واکمن وي که څه هم هغه ځای زما خپل ښار، کلی او د خپلوانو سیمه وي. هجرت د جهاد له بنسټیزو ضرورياتو څخه دی ځکه دا د قربانۍ نښه ده. د کور، اهل، مال، دوستانو، وظیفې او مدرسې پرېښودل او د جهاد لپاره لیرې وطن ته تلل یقینا ستره قرباني ده. دا قرباني ښیي چې ته د جهاد میدان ته په رښتینې توګه چمتو یې. هغه کسان چې هجرت نه کوي خامخا له لویې دنیوي اړیکې سره تړاو لري لکه مال، اهل، وظیفه، زراعت، مدرسه او داسې نور. یا په زړونو کې دا ډار لري چې که هجرت وکړي داسې کور، اهل، مال، وظیفه، مدرسه یا کار به پیدا نه کړي. خو الله تعالی دغه ټولې دنیوي اړیکې یوه طرف ته ایښي او جهاد بل طرف ته. خو بیا هم دا اړیکې له جهاد سره برابرې نه دي لکه الله تعالی چې فرمایي: ای پیغمبره ورته ووایه که چېرته ستاسو پلرونه، زامن، وروڼه، ښځې، خپلوان، هغه مالونه چې ګټلي مو دي، هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کېږي او هغه کورونه چې په هغو خوښ یاست، تاسو ته د الله تعالی او د هغه د رسول په لاره کې له جهاد څخه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله تعالی خپله پرېکړه ستاسو مخې ته راولي او الله تعالی فاسقانو ته لاره نه ښایي. د مؤمن صفات: مؤمن باید له دریو حالاتو څخه خالی نه وي. لومړی مجاهد به وي، دوهم مهاجر به وي او دریم انصار به وي. دا ویش اسلامي شریعت کړی دی او د هر مؤمن لپاره اړینه ده چې له دې دریو قسمو څخه یو انتخاب کړي. که یو مؤمن له دغو دریو حالاتو څخه پرته په بل څه کې بوخت وي په هغه کې د کمال صفت نه پیدا کیږي. جهاد، هجرت او نصرت هغه اسباب دي چې اسلامي امت د نبوت، خلفای راشدینو او صحابه کرامو له زمانې څخه رانیولې تر نیمې پیړۍ پورې د نړۍ ګوټ ګوټ ته د اسلام د رسولو او حکومت کولو توان ورکړ. علت یې دا و چې دوی دا درې صفات په خپلو ځانو کې پیدا کړي وه. که په ننني عصر کې هم اسلامي امت دا صفات په ځان کې راژوندي کړي الله تعالی به حتما د دې امت تیر ویاړونه
بیرته وګرځوي. هجرت هغه څه دی چې د اسلام ډیوه ورباندې روښانه کیږي او مسلمانه ټولنه پرې خپل حقیقي اسلام پیژني. هجرت خلک د خپل هدف ته رسوي او د هدایت په لاره یې برابروي، ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خلفای راشدینو، صحابه کرامو رضی الله عنهم او د اسلامي امت د اصلاح په لاره ده. د عثماني خلافت له ړنګېدو وروسته اسلامي امت د زوال ژورې کندې ته ولوېد. اوس له دغې سختې او خطرناکې کندې څخه د راوتلو په حال کې دی او ورځ تر بلې خپل تېره برم ته ونږدې کیږي. دا د هغو مهاجرینو د برکت پایله ده چې خپل کورونه، مالونه او خوږ ژوند یې پرېښود او د الله جل جلاله د رضا لپاره د هجرت لاره غوره کړه. دوی د نوي نړیوال جهاد لپاره مقدمه کښېښودله او مؤمنو انصارو یې په میړانه ملاتړ وکړ. د مهاجرینو او انصارو د یوځای کېدو په برکت الله تعالی د کفر لوی مرکزونه لکه پنټاګون او کفري نړیوال تجارتي برجونه ونړول. دې پیښو اسلامي امت راویښ کړل، وطني او قومي فکرونه یې له منځه یوړل او امت یې یو نوي پړاو ته داخل کړ. دا داسې پړاوونه دي چې له عثماني خلافت څخه وروسته د اسلامي امت د بچانو لپاره د تصور وړ نه وو. خو د مهاجرینو د هجرت او د انصارو د نصرت په پایله کې مسلمانانو یو ځل بیا نړیوال کفري شامات ته لاس واچوه او د هغه ګریوان یې ونیوی. دا ټول د هجرت او نصرت د عظیمو صفاتو برکت دی چې د اسلامي امت د بقا او ویاړ تضمین کوي.